السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو سورز مخ کې د مردان یو ملګری په واتس اپ باندې راته ویډیو کال کړو او به انتها زیات خوشاله دعاګانې راته کولې. راته ویل زما د فالج بیماری و او انتهایی سخت بیماری می و وې د یو سترګې می کارم پریخو نظر پکې مکمل ختم شوی. وی ډاکټرانو صاحبانو راته ویل چې ته نور علاج مکوا، ستا نور علاج نه کیږي، بس ته صرف او صرف ځان ته دعاګانې کوا. وی زه کور ته رالم بس دعاګانې می ځان ته کولې او خپل ورځ شپې مې شمیرلې. وی تا یو ویډیو ورکلی وراته وی ای کې وی تا یو دم خودلو د هر قسمه بیماری ختمېدو لپاره. وی اخ قدم مې په خپل ځان باندې شوف کو یې داسې ویل چې بل چاره باندې شوف کو. وی الحمدلله د اخ قدم په برکت سره زما د فالج اخ کا بیماری مکمل ختم شو او د یو سترګې کې چې زما نظر ختم شوی کنه هغه نظر واپس راغلی دی. نو ډیر به انتها خوشاله دعاګانې راته کولې. نو ما ویل راشي چې یو پیرا بیا د قدم ز تاسو ته په دې ویډیو کې اوخه ما ک تاسو کوم څوک بیمارانی دا دم په خپل ځان باندې شوف کول شي یا بل څوک در باندې شوف کی نو ان شاء الله الله تعالی به درته شفای کامله درکړي. هم دا کشان مراته دعاګانې کوي څنګه چې د بل ملګری دعاګانې کړې دي. نو کوي به ان شاء الله دعاګانې سپیشل دعاګانې زموږ عزتمندو دا قدم درته زه درخیم. خدا دم چې دی کنه دا صرف د فالج د پاره نه دی، دا د هر قسمه بیمارو د پاره د زموږ عزتمندو کستاسو په جسم کې هر قسمه بیماری وي کله علاج بیماری وي کنه دا دم په شوف کوي. نو ان شاء الله د الله تعالی په فضل او کرم سره به د بیماری مکمل ختميږي. د دې دم په برکت سره په امریکا کې د کینسر غونډه خطرناک مریض ته شفا ملو شوې د زموږ عزتمندو. په امریکا کې یو کینسر والا مریضو کینسر څومره خطرناک بیماری ده دا دم په چا شوف کو نو الحمدلله هغه ته الله تعالی شفا ورکا. زموږ عزتمندو دا قدم کم یو دی بالکل آسان ترين دم دی ان شاء الله ټول ته ورزي ستاسو ته په سکرین باندې دا قدم لیکم د نتاسو طریقه ازدا کوي ښا. نو دم څنګه دی زموږ عزتمندو تاسو به داسې چلو کوي کنه څوک چې بیمار دی کنه اغزر په خوا کې کینی یا هغه مریض په خپل ځان باندې شوف کولی شي. ټیک شو لګی شان او به تاسو را واخلئ ک ګلاس کې وی ک جام کې وی ک جگ کې وی ک هر سکی او به را واخلئ لګی شانتي. ټیک شو نو و پیری به اول دا درود شریف وای دا درود شریف زده کوي ښا څنګه کم چې تزم عمده درود شریف ته اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. بس دا درود شریف ته دا به تاسو او پیری وای چې څنګه دا او پیری برابر شي دا په دې او باندې مرشف کوي په مریض باندې به مرشف کوي په بیمار باندې به مرشف کوي. بیا به دې نه پس او پیری الحمد او تر ولد ضالین امین سره د بسم الله هر ځل به مخ کې بسم الله الرحمن الرحیم وای. ټیک شو دا به بیا او پیری او سورۃ الفاتحه. ټیک شو دا به بیا په او باندې مرشف کوي په مریض باندې به مرشف کوي. بیا ورپسې و پیری سورۃ الاخلاص بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا بیا تاسو و پیری او زما عزت مندو په مریض باندې به مرشف کوي په او باندې به مرشف کوي. ټیک شو او اخر کې بیا او پیری عمده درود شریف وای اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. دا بیا و پیری وای په او باندې می مرشف کوي په مریض باندې می مرشف کوي بیمار باندې می مرشف کوي. نو زموږ عزتمندو دا دم چې تاسو ورشف کوي په دې مریض باندې کنه درې سلور ورځې پنځو ورځې یو هفته یا 2 هفته هر ورځ پیدا شف کوي زموږ عزتمندو. نو ان شاء الله زر تر زر به د الله تعالی په فضل او کرم سره دا ک بیمار ته شفا ملو شي دا ک مریض ته شفای کامله ملو شي. دا دم یو پیرا بیا مختصر ووري و پیری درود شریف ته کم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاری. ټیک شو دا په ابو شوف کول په مریض شوف کول بیا و پیری سورۃ الفاتحه سره د بسم الله. ټیک شو په ابو شوف کول په مریض شوف کول بیا و پیری سورۃ الاخلاص دام سره د بسم الله هر ځل د مخ کې بسم الله وای. ټیک شو په ابو بیم شوف کوي په مریض بیم شوف کوي او و پیری به بیا هم د درود شریف وای او په ابو به مور شوف کوي په مریض باندې به مور شوف کوي. نو بیا به دغه ابو مریض اوس کې بیمار به دغه ابو اوس کې نو ان شاء الله زر تر زر به مریض ته شفای کامله ملو شي د الله رب العزت په فضل او کرم سره. نو ان شاء الله بیا به باندې نه چیسته دعاګانې کوي. ټیک شو کوشش کوي زموږ بندو د ادمونه زده کوي او دا ویډیو د ثواب په نیت باندې ډیره شیر کوي چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي. ټیک شو الله رب العزت خوشاله باد ساتم دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پاما.